د رحمان بابا 18مه غزل ده، ډیره مشهوره غزل ده. وای چې په سترګو کې یې خار وي څه به خوب کا، چې په زړه یې غم د یار وي څه به خوب کا. کمال دا دی چې رحمان بابا چې کوم ردیف وټاکي هغه کې ډیره رواني وي، او په هغه پسې چې د ده په ټوله غزل کې سړی وګوري بیا داسې خوندور ترنم پکښې وي چې سړی خوند پر اخیستلی سي. بیا تر ردیف له مخه چې کوم کافیه ټاکي هغه هم ډیره خوندوره وي. دغه اسلوب چې دی د رحمان بابا ځانګړی دی. په پښتو غزل کې د تجربې له لارې یعنی ښه غزل یې وړاندې کړې ده، ښه د تجربې غزل یې وړاندې کړې ده چې په سترګو کې یې خار وي څه به خوب که، یعنی چې چا په سترګو کې اغزی وي هغه به څه خوب وکړي. سترګه خو نو چې شی پکښې وي هغه خوب نشي کولی. چې په زړه یې غم د یار وي څه به خوب که، نو دا په زړه باندې د یار غم وي، د دې دا داسې ښکاري، داسې مطلب یې دی لکه د سړي چې په سترګه کې اغزی وي نو بیا سړي ته خوب نه ورځي. یا به په داسې حال کې څوک څه خوب وکړي چې په زړه یې د یار غم وي یا یې په سترګو کې خار وي. دا دواړه د یوه مفهوم دپاره واخلو، نو مطلب یې دا دی چې څوک مین وي نو هغه خوب نشي کولی، بې خوبي به په برخه وي. خوب له یاره سره هم د عاشق نشي، چې یار په بل د یار وي څه به خوب که. عاشق چې له یاره سره وي هم خوب نه ورځي، او چې دا یارې بلې خوا ته تللی وي، بل د یار بل وطن ته تللی وي، بیا به نو پوره خوب وکړي. ښه حمید بابا وایي چې مې یار په سفر تللی زه پر کور یم، گویا مخ په تبۍ تور او پر خره سپور یم. نو دارنګه د شاعرانو هغه فکر هم سره یووالی سره لري کله کله، ځکه چې مفهوم یې یو وي، موضوع یې یو وي، نو بیا دوی په یوه طریقه باندې خبرې کوي، په یوه لاره باندې خبرې کوي. د سړي دا ګمان راشي چې دا شعر به د پلاني وي یا دا شعر یې له پلاني اخیستی دي، خو د دوی زمانه کله یوه وي، کله ګس په یو بل خبر نه وي، دوی سره لرې وي، خو شعرونه یې یو رنګه وي. او دا بیا جلا بحث دی چې کله کله بیا کاتبان هم د یو بل شعرونه سره ګډوي چې هغه موږ ته د کاتبانو په لاس کتابت سوي نسخې راسي. هغو نو ډېر شعرونه د یوه په بل دیوان کې کتابت کړي وي، دا مسله هم شته. غرض دا چې رحمان بابا وای د عاشق خوب چې دی هغه له یاره سره نه کیږي، چې یار ورسره وي هم خوب نه ورځي، نو چې یار یې ځینې تللی بیا به څه خوب ورسي. په دنیا کې خوب هغه که چې نادان وي، هغه ژوي چې هوښیار وي څه به خوب که. څنګه شعر دی دا. نادان سړی په دنیا کې ویدیږي ځکه چې نه پوهیږي، چې هغه ژوي چې هوښیار وي، یعنی د دنیا په حقیقت چې سړی وپوهېدی چې دا دنیا عارضي ده او دا زموږ اصلي کور نه دی، دې څخه موږ تلونکي یو، دلته موږ پاتېږو نه. دا هوښیار سړی چې پیدا سي هغه ته بیا خوب نه ورځي. داسې د نادان غوندې به ټوله ورځ نه وي ویده، داسې به نه وي چې بس هر وخت به ویده ویده وي. ویده هغه سړی وي چې په زړه باندې په فکر باندې هیڅ یو تاثر نه لري، هیڅ یو غم نه لري، هیڅ یو چرت نه لري، هیڅ یو اندېښنه نه لري. نو په دنیا کې خوب هغه که چې نادان دي، هغه ژوي چې هوښیار وي څه به خوب. څنګه خوندور شعر دی دا. کوم طالب مطلوب موندلی دی په خوب کې، هغه څوک چې طلبګار وي څه به خوب. کوم طالب مطلوب موندلی دی یا موندلی دی په خوب کې، یعنی چا چې د یو شي طلب کړی دی، طالب سوی دی، خپل مطلوب د ده مقصد هغه په خوب کې چا موندلی دی. په خوب کې نه وي طلب چې د یو شي کوي پسې به عملي د خوبونو کار نه دی. هغه څوک چې طلبګار وي څه به خوب که، یعنی یو سړی چې طلب کوي د یو شي، یو کار کوي، جستجو کوي، نو هغه ته خوب بیا ګران وي، هغه خوب نشي کولی. او مطلوب چې دی هغه خپل مقصد چې دی هغه په خوب کې نه ترلاسه کیږي. دغه دپاره کار پکار دی، هڅه پکار ده، محنت پکار دی. او محنت چې خلک کوي هغه خوبونه نه کوي، هغه روان وي، خپل طلب ته ځان رسوي. دیدار نه دی چا په پټو سترګو کړی، دیدار نه دی چا په پټو سترګو کړی، چې مطلب د چا دیدار وي څه به خوب که. څنګه خبره یې کړې ده، یعنی دیدار په پټو سترګو نه کیږي، او څوک چې د دیدار اندېښنه لري هغه ته خوب نه ورځي. یعنی پټې سترګې معنا خوب، ویده او دیدار په رڼو سترګو کیږي، نو په پټو سترګو باندې کارونه نه کیږي، د دیدار کار خو بلکل نه کیږي. نو د چا مطلب دیدار وي هغه ته به څه خوب ورسي. بله لار د مرګ تر لارې ګرانه نشته،
بله لار د مرګ تر لارې ګرانه نشته چې پخوا یې هسې لار وي څه به خوب کا. یعنی ګورئ حقیقت هم داسې په خوندور انداز کې د مرګ لاره چې ده وایي دا ډېره ګرانه لاره ده او د چا چې دا لار په برخه یې روان وي یا پر روان وي هغه به څه خوب کوي. یعنی سړي ته چې مرګ را روان وي دا اندېښنه وي چې مرمه نو هغه ته بیا خوب نه ورځي. د مرګ ویره یا د مرګ اندېښنه یا د مرګ له جوره څوک تیاري کوي خپل محنت کوي نو هغه ته خوب نه ورځي. هغه د مرګ دغه ګرانه لار ویني نو دا ډېره ګرانه لاره ده. رحمان بابا وایي نو چې پخوا یې هسې لار وي څه به خوب کا. څوک چې مري پاتېږي نه نو هغه ته به څه خوب ورسي. هر نگاه د دلبرانو زلفکار دی هر چې غوس په زلفکار وي څه به خوب کا. زلفکار یعنی چې دوه سره لري د تورې چې دوه سرونه وي دوه غاښه وي داسې به وایي دوه ځایه خوراک کوي. هر نگاه د دلبرانو زلفکار دی. داسې ښه د دلبرانو نظر چې دی هغه زلفکار دی. هر چې غوس په زلفکار وي څه به خوب کا. نو دا د تورې هغه زلفکار چې دوه سره لري په دا توره چې څوک پرې سوی وي غوڅ سوی وي هغه به نو څه خوب کوي. هر نگاه د دلبرانو زلفکار دی. نو دلته د یو شاعر په توګه د ګرامر له لارې رحمان بابا داسې پوخ کار کوي. یعنی نگاه واحد د دلبرانو جمع او دلته نگاه په سترګو کې دواړه استعمال سي نو د دواړو سترګو نظر ته زلفکار ویل دا د ګرامر له لارې ښه خوندور رنګ راړي. خوندوره جمله ځینې جوړېږي خوندوره مصره ځینې جوړېږي. هر چې غوس په زلفکار دا بیا د ده انداز دی چې هغه رواني نه خرابوي. څه به خوب کا د لړم چیچلی خوب کولی نشي. د لړم چیچلی خوب کولی نشي چې خوړلی تور شامار وي څه به خوب کا. اوس د رحمان بابا غو په لهجه کې د لړم چیچلی موږ لړم وهلی یا نیش وهلی یا خوړلی لړم خوړلی دی داسې وایو. چیچلی موږ نه وایو. چیچلی موږ د مار دپاره وایو. نو شاید د مومندو یا د رحمان بابا غو په سیمه کې د غلې جوي چې لړم سړی چیچي نو دا موږ ته داسې عجیبه ښکاري زموږ په لهجه کې. نور ځایونه به کیدای شي دغسې استعمالیږي. د لړم چیچلی خوب کولی نشي. څوک چې لړم خوړلی وي هغه ته خوب نه ورځي دردونو له لاسه. چې خوړلی تور شامار وي څه به خوب کا. نو چې لړم خوړلی هغه ته خوب نه ورځي. چې شامار خوړلی نو هغه ته به څه خوب ورسي. یعنی لړم د شامار موازنه یې کړې ده. لړم کښینی شامار غټ دونې کښیني شي خوړلی هغه ته خوب نه ورځي. چې غټ شي خوړلی هغه ته به څه خوب ورسي. اوس نو دا پراره خوا بیولی سو آزاد شعر دی د محبوب دپاره او د سترګو دپاره او د زلفو دپاره دا پراره خوا ځي. ښه زه رحمان د یار بنده او خدمتګار یم چې بنده او خدمتګار وي څه به خوب کا. آسانه شعر دی چې بنده او خدمتګار وي هغه ته خوب نه ورځي. زه د یار بنده او خدمتګار یم بنده یې هم یم خدمت یې هم کوم نو ځکه ما ته خوب نه راځي. ما ته به څه خوب راسي په خدمت او بندګۍ کې. بس زه بندګي او خدمت کومه ما ته به خوب نه راځي. نو دا بیخي اسانه او بیخي ښایسته د رواني غزل ښه ښایسته مځکه ورته ټاکلې ده. بس دغه د رحمان بابا ښایست دی چې کله کله داسې شعرونه جوړوي دا د ده د شهرت ذریعه هم ګرځېدلي دي. دا په اردو کې چې وایي زبان ضد عام دي عام و خاص دي. عام سړي او خاص سړي اورېدلي شعرونه دي ډېر مشهوره سوي. بس د ده دغه اسلوب چې دی ځانګړی دی او مفهوم یې ډېر ښایسته دی. رواني یې ډېره ښایسته ده. په پښتو غزل کې نویوالی ښایستهوالی ښه ترنم او آهنګ چې دی دا د خوندي کړی دی چې ډېر خوند پکوي.